اسلام په صداقت سره خپور شو. اسلام اصلا په صداقت او رښتیا ویلو سره خپور شوی دی. یو ډیر صالح او زاهد مسلمان لوی مغازه درلوده او خپل کارمندانو ته هدایت کړی وو چې که هر شي خرڅوي نو د مثبت ترڅنګ یې منفي اړخ یا عیب هم ورته وایاست او خپل غاړه خلاصوي. په دې ترڅ کې یو ورځ یو يهودي مغازې ته راغی. یو کمیس یې خوښ کړ او هغه یې رانیوی. خو موظف نفر د کمیس عیبونه ورته ونه ویل ځکه د دکان مالک هغه ورځ نه راغلی او دا خبره د هیره شوه. يهودي کمیس رانیوی او لاړی. د دکان مالک چې راغی او په دې کیسه خبر شو نو وخښمید او پر نوکر یې ډیر منت وکړ چې ولې یې يهودي ته د کمیس منفي شان نه ویلي. مالک مجبور شو چې په هغه يهودي پسې وګرځي. بالاخره معلومات ورکول شو چې هغه د فلاني قافلې سره پر فلاني خوا ولاړی. پس له 3 ورځو یې هغه قافله او دغه يهودي وموند او داسې ورته وویل تا زما د مغازې څخه فلاني کمیس رانیولی دی خو په هغه کې یو عیب دی او زما شاګرد نه دی متوجه شوی چې زما د ټینګار سره سره یې د هغه نقص درته ویلی وای نو دا پیسې دې بیرته واخله او هغه کمیس راکړه. يهودي ورته وویل چې ته څه شي تر دغه ځای راوستې. صالح سړی ورته وویل چې اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې تر دې ځای راوستم چې فرمایي من غشنا فلیس منا، یعنی هر څوک چې تکلب وکړي زموږ څخه نه دی. يهودي هم په جواب کې ورته وویل هغه پیسې چې ما د دې کمیس لپاره درکړې دي جیلی او ساختګي دي نو اوس ته هم د هغه جیلی پیسو په بدل کې اصلي پیسې واخله او تر هر هغه شي چې ته یې انتظار کوې ښه شی درکوم، یعنی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پر دغه يهودي د اسلام صداقت عظیم تاثیر وکړ او ځای پر ځای مسلمان شو. پر رښتیا چې اسلام په صداقت سره خپور شوی دی الله دې یې پیروان بیرته اصلي مسلمانان کړي.